بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ اساسي درس که چیرته زه فولډرونه په یو ډرایو کې ولرم، مثلا زه دغه ډرایو کې یا دې ډرایو کې یا په ډیسکټاپ باندې فولډرونه لرم، زه غواړم چې دوی منظم کړم، ترتیب یې کړم. اوس مثلا دغه کې فولډرونه دي، زه غواړم چې دا سره ترتیب کړم. څه رقم یې ترتیب کړم؟ د دې لپاره موږ مختلف آپشنونه لرو. یو چې په دې ځای رایټ کلیک وکړئ په خالي ځای کې، ګوره موږ تاسې ویو هم لرو، سورټ هم لرو او ګروپ هم لرو. اول ویو دا معنا چې څه رقم ښکاره شي. ویو ما تاسو ته په ورډ پیډ پین په ټولو کې ویلې چې د ویو معنا څه شی ده؟ ښکاره کېدل ده. نو په دې ځای کې ویو دا معنا چې دا فولډرونه څه رقم ښکاره شي، مثلا غټ ښکاره شي، واړه ښکاره شي، دلته یې ټول شیان دي. سارټ یې بیا ترتیب کولو ته وایي. سارټ چې هر ځای کې و د سارټ معنا ترتیب کول، منظم کول. که چیرې غواړې چې منظم یې کړې، څه رقم یې منظم کړې، مثلا د حروفو په حساب، مثلا د شمارې په حساب باندې، نو بیا سارټ کوئ. او ګروپ چې ګروپ شي، جدا جدا شي، مثلا یو قسم فایلونه، یو پروګرام فایلونه جدا شي، د ورډ پیډ جدا شي، د پینټ جدا شي، فولډرونه جدا شي، دغه شو ته ګروپ وایي. نو موږ تاسې دلته درې مسایل لرو: ویو، سورټ او ګروپ. اول راځو ویو ته کتلو کې. اوس فعلا ګوره دې کې کوم یو ټیک مارک ده؟ ډیټیلز ټیک مارک ده. ډیټیلز مین معلومات. اوس ګوره دلته د فولډرونه چې دي، مثلا د ای بی فولډر ده، دلته ګوره بعضې معلومات ورسره دي چې ډیټ موډیفای په دې فولډر کې په کوم تاریخ تغییرات راغلي. په کوم تاریخ تغییرات راغلي دلته به نوشتی چې 11 او دومره ټایم باندې، او دغه خپله چې شی ده فولډر ده. اوس که زه لاندې راشم ګوره بعضې فایلونه هم لرو. اوس مثلا دا په دې فایل کې په کوم تاریخ باندې تغییرات راغلي دلته دا لیکلي دي، او دا د کوم پروګرام فایل ده دلته به دا لیکلي وي چې مایکروسافټ ورکشیټ دا د مایکروسافټ ایکسل فایل ده، یا مثلا دغه یو چې ده په دې تاریخ تغییرات پکې راغلي او دا د مایکروسافټ ورډ فایل ده. نو که چیرته مونږ تاسې ډیټیلز کلیک کړي وي، نو بیا فولډرونه ټول دغه طرف ته ښکاري، ماوس په اشاره ورته وکړم، دغه طرف ته ښکاري، او دلته ډیټیلز هم ورسره راځي چې مثلا په کوم تاریخ جوړ شوی ده او خپل څه شی ده. دا په کوم صورت کې که چیرته موږ ډیټیلز کلیک کړی وي. که چیرته دلته سمال آیکن کلیک اول به سمال آیکن ته راشو، بیا دا ټول واړه ښکاري، معلومات به هم ورسره نه وي که چیرې موږ سمال آیکن کلیک کړو. او که چیرې په دې کې میډیم آیکن کلیک کړو، بیا به له هغه نه لږ غټ واوسیږي. بعضې فولډرو کې چې عکسونه وي هغه به هم داسې واړه ښکاره شي. که چیرته راسن عکسونه پراته وي، مثلا دا عکس ده، هم به لږ وړ ښکاره شي چې دغه عکس ده. په دغه صورتو کې ګوره نه ښکاري. که چیرته دا شی له دې ځای نه هم کولی شو. که چیرته سمال وي ګوره ښکاري نه چې په کوم فولډر کې عکسونه شته په داخل کې، یا کوم یو مووي ده یا کوم یو عکس ده. خو که چیرې موږ تاسې دلته میډیم سایز ورته وایو، بیا د دوی سایز نظر سمال ته لږ غټیږي. کوم یو کې چې مو ویډیوز وي، هغه وي، عکسونه وي، هغه بیا ښکاره کېږي. که لږ نور هم غټ کړو لارج آیکن، بیا خو بیخي هم سایز غټیږي، هم عکسونه هر څه پکې ښکاري. ګوره دې کې عکسونه دي، دې کې مثلا ایکسل فایلونه دي، دې کې د ورډ فایلونه دي، دا شیان ټول ښکاره کېږي. او که چیرته ایکسټرا لارج کړو، بیا به ډېر زیات غټ شي او هر څه به ښه پکې واضح بیا ښکاري چې کوم کې فولډر کې کوم شیان موجود دي. پوه شوئ؟ نو دا زموږ ستاسې مربوطه چې څه رقم یې غواړو چې راته وښیي. ویو معنا کتل، دا زموږ ستاسې مربوطه چې څه رقم یې ماته باید دا وښیي. نو هر یو چې زه کلیک کوم له دې ځای نه کلیک کولی شم. بل دلته لیسټ لرو. لیسټ ټول داسې لیستو غوندې درته راولي. ګوره یو لیست، دوه لیسته، چې هر څومره ډېر وي یو لیست به شي، بل همداسې مسلسل دغه ځای کې به ورسره بیا سکرول بار پیدا شي، چې څومره ډېر وي سکرول بار به دې خوا ته کش شوی، ټول به بیا درته ښکاري. خو معلومات به پکې موجود نه وي. معلومات په کوم یو کې درته ښیي؟ په ډیټیلز کې معلومات درته ښیي. او که چیرته ټایلز کلیک کوو، ټایلز یې بیا په درو قطارو کې راولي. که چیرې زموږ سکرین غټ وي، بیا کیدای شي چې قطارونه ډېر شي، مثلا که مونیټر ګرافیکس غټ وي، سکرین غټ وي، بیا همدغسې قطارو کې به موجود وي، او عکسونه به هم پکې ښکاري. ګوره عکسونه د کوم پروګرام فایلونه چې په کوم فولډر کې وي هغه به هم پکې معلومېږي. او که کنټینټ کلیک کې، کنټینټ کې بیا ډیټ موډیفای و، دا شیان معلومات ورسره ښکاري چې کوم فولډر په کوم تاریخ باندې تغییرات پکې راغلي. پر ټول دا یې ویو شوه. فعلا به زه بېرته ډیټیلز ته راشم. ویو شوه چې باید څه رقم ښکاره شي. بل د سورټ ترتیب کول چې غواړي دوی ترتیب کړي چې اول کوم فولډر ښکاره شي، دویم کوم فولډر ښکاره شي، اول کوم فایل ښکاره شي، دویم کوم فایل ښکاره شي، دې شي ته سورټ وایي. سورټ کې بیا موږ تاسې دلته اول اسینډینګ او ډیسینډینګ لرو. اسینډینګ او ډیسینډینګ. اوس ګوره دلته زه ورته وایم چې نیم هم ټیک مارک ده او اسینډینګ هم ټیک مارک ده. مطلب دا چې د نوم په حساب یې راته سورټ کا او اسینډینګ. نوم کې اوس وګوره اول هغه فولډر راغلی چې نوم یې له څه شي نه شروع ده؟ له ا نه شروع ده. بیا چې کله ا ختمیږي بی فولډر، بیا چې بی ختمیږي سی، همداسې آخري به کوم فولډرونه وي چې زایټ وي. فولډرو ترتیب جدا، د فایلو ترتیب
جدا یعنی داسې نه کېږي چې اوس ګوره دغه ځای کې شاید فایلونه اوسي اوس دا فایلونه دي نوم یې له څه نه شروع ده له سی نه خو له دې نه وروسته نه ده راغلی ګوره په دغه ځای کې نه ده راغلی ولې نه ده راغلی ځکه چې دا فولډرونه دي او دا فایلونه دي د هر شي ترتیب جدا وي د فولډرو جدا وي د فایلو جدا وي اوس په دغه فایلو کې که چېرته فایلونه دلته زیات وای نو امکان درلود چې اول A والا فایل ښکاره شوی وی لکه دا بیا B والا بیا C والا همداسې مسلسل نو ترتیب د هر یوه جدا وي نو اوس دلته سارټ کې نیم ده د نوم په حساب سارټ شوی او اسینډینګ مطلب دا چې له A نه شروع شي تر زایټه پورې که چېرې ډیسینډینګ کو بیا له زایټ نه شروع کېږي تر A پورې اوس که زه ډیسینډینګ لیکم بیا څنګه کېږي اول هغه فولډرونه راځي چې نوم یې له زایټ نه شروع وي مثلا فولډرونه شو ګوره اول وینې W چون زایټ نشته W بیا همداسې ورو ورو راځه اخري څه شی دی اسینډینګ او ډیسینډینګ فایلو کې به هم همداسې شي اول به هغه فایلونه راځي چې نوم یې له زایټ نه شروع وي بیا به هغه فایلونه راځي چې نوم یې له A نه شروع وي که چېرې موږ تاسې فایلو نومونه په شمارو باندې وي مثلا 1 2 3 بیا له ABC نه مخکې اول شماره راځي مثلا که زه دلته فولډر هم ولرم دا به زه بیرته سارټ کې اسینډینګ کوم اول به A شي اوس که زه یو فولډر جوړ کړم چې نوم یې وي یو فولډر بل جوړ کړم چې نوم یې وي 2 او اوس ورته سارټ کې تیار اسینډینګ ده یو ریفریش باید کوم اوس به اول کوم فولډرونه راځي چې شماره ولري که چېرې موږ دلته د نیم په حساب یې سارټ کو او اسینډینګ یې کو نو همیشه په یاد اوسه چې فولډرونه چې فایلونه وي که فولډرونه اول شمارې والا راځي ټیټه شماره بیا جګه شماره شمارې چې خلاصې شوې له هغه نه وروسته ABC A نه تر زایټ یا زایټ نه تر A که چېرې ډیسینډینګ کو اول غټ عدد بیا وړ عدد بیا زایټ بیا A دا یې ترتیب شو بل پکې ډیټ موډیفاید ده ډیټ موډیفاید کې هم اسینډینګ او ډیسینډینګ راځي په ټایپ دغه اپشنو کې ټولو کې اسینډینګ او ډیسینډینګ راځي ډیټ موډیفاید د تاریخ په حساب راته کوي چې کوم فایلونه سابقه دي کوم فایلونه نوي دي نوي فایلونه جدا راته کوي زاړه فایلونه جدا راته کوي اوس په دې ځای کې ګوره په سارټ کې ډیټ موډیفای هم شو او ډیسینډینګ هم شو اول به اسینډینګ کې اول زاړه فایلونه راته کوي بیا اخري نوي فایلونه راته کوي اوس ګوره دغه فولډر کې دغه فولډر له ټولو نه سابقه ده که دلته تاریخ وګورئ مینې په کوم تاریخ چې تغیرات پکې راغلي د اولې میاشتې 11 تاریخ د 2019 دا بیا ګوره نظر هغه ته زوړ ده دویمه میاشت 4 تاریخ ده ګوره همداسې ورو ورو دغه ګوره اخري نوي چې د اوس ماوته جوړ کړه دغه دي نو اول زاړه راځي بیا نوي راځي فایلونه هم همداسې وي او که چېرته په دې ځای کې ډیسینډینګ کما بیا به اول نوي راځي بیا به زاړه راځي ګوره اول فولډر کې دا راغله بیا دا راغله بل پکې ټایپ ده ټایپ بیا د هر پروګرام جدا جدا کوي مثلا فولډرونه جدا سارټ کیږي دغه ګوره اکسل ټول سره یو ځای کړه بیا نو حروفو ته هم نه ځي ABC ته هم نه ځي د پروګرام په حساب ځي اوس ګوره دغه د اکسل هغه دي فایلونه دي ګوره ټول یو ځای شو بیا دا د ورډ شو ټول یو ځای دا فولډرونه شو ټول یو ځای نو که چېرې موږ تاسې په یو فولډر کې په یو ډرایو کې ډېر زیات فایلونه ولرو د یو فایل پیدا کول درته مشکل وي نو ته کولی شې چې سارټ بای ټایپ یې کې تر څو د هر پروګرام فایلونه جدا شي نو بیا به صرف راشې چې د کوم پروګرام فایل دی په کار په مغو کې به یې وګورئ نو ضرورت به نه وي چې بیا موږ نورو کې وګورو نو دلته کولی شې چې د ټایپ په حساب هم کې چې د پروګرام په حساب درته وښیي او بل د سایز که چېرې د سایز کو بیا د سایز په حساب راته ښیي بیا دلته اسینډینګ او ډیسینډینګ ده چې اول درته غټ فایلونه وښیي چې سایز یې ډېر ده اول هغه درته وښیي بیا هغه درته وښیي چې سایز یې کم ده او که اول هغه وښیي چې سایز یې کم ده بیا سایز یې غټ ده اوس فعلا په دې کې ګوره ډیسینډینګ ده نو ګوره د دې سایز به دلته لیکلی وي د دغه فایل سایز څو ده دلته ګوره لیکل شوی 14.0 څو ده 1,14,000 که نه 14,000 کې وي د دې سایز ده بیا د دې سایز 3,000 کې وي د دې سایز اول غټ بیا وړ ګوره ته دې ځای دا فایلونه شو اوس به فولډرونه وي د فولډرو سایز به بیا څنګه معلوموي په فولډر به رایټ کلیک کوئ پراپرټیز به کلیک کوئ دلته به یې ګوره سایز لیکلی وي سایز د دې سایز څو ده 0 ده تر اوسه پورې وینئ چې پکې نشته نو فایلو کې اول غټ بیا واړه فولډرو کې اول واړه بیا غټ که چېرته اسینډینګ کو بیا به سرچپه شي اوس ګوره فایلو کې اول هغه فایلونه چې سایز یې وړي بیا هغه فایلونه چې سایز یې غټ وي فولډرو کې اول هغه چې سایز یې وړي بیا هغه چې سایز یې زیات وي نو دلته کولی شو چې د سایز په حساب یې هم سور کو دا سور شو بل دا ګروپ چې راته ګروپ یې وښیي مثلا زه ورته وایم چې د نیم په حساب یې راته ګروپ کړه اوس ګوره په دې ځای کې دا اول ګروپ دا کوم ګروپ ده چې نومونه یې له څو نه تر څو دي له 0 نه تر 9 دا ټول هغه فایلونه دي چې
فایلونه او فولډرونه چې نوم یې له دې ځای نه تر دې ځای ده بیا له A نه تر H پورې دا ټول هغه دي چې له A نه تر H دي دا I نه تر P لکه ډکشنري کې چې موږ تاسې حروف د ABC په حساب بیا پیدا کوو نو که چیرې موږ سره په کوم فولډر کې یا ډرایو کې فایلونه ډېر زیات وي نو موږ بیا که چیرې ګروپ کوو د نوم په حساب یې ګروپ کوو نو بیا چې کوم حرف نه شروع کېږي راسن ما هماغه ته ځو پیدا کوو دا ګروپینګ شو بل پکې ډیټ موډیفاید شو د تاریخ په حساب یې هم ګروپوای شي اوس که زه ډیټ موډیفای کړم نو ګوره اول به لیکل شو ټوډے دا هغه فایل نه دی چې نن مې جوړ کړي دا هغه فایل نه دی چې پرون جوړ شوي دا تیر هفته کې یا مخکې هفته کې دا ډېر مخکې جوړ شي دلته هم ګوره اسینډینګ او ډیسینډینګ شته که اوس ډیسینډینګ ده نو اول نوي فایل نه راته کولی بیا یې زاړه راته کولی که ډیسینډینګ کړمه ګوره اول هغه چې ډېر زاړه وي اوس ګوره الانګ ټایم اګو دا ډېر مخکې جوړ شوي بیا ګوره لاست ویک یسټرډے او ټوډے نو اسینډینګ او ډیسینډینګ په دوه کې هم شته بیرته به یې ډیسینډینګ د پروګرام په حساب هم جدا کوای شي نو چې ګوره دا کې نو اول BMP فایلز ګوره دا BMP شو بیا وینې فولډر دا وینې ټول فولډرونه شو بیا ګوره مایکروسافټ ایکسل دا د ایکسل شو دا د ورډ شو دا MP4 شو هر یو به بیا جدا جدا وي که چیرې د ګروپ په حساب کو او که د سایز په حساب کو بیا به د سایز په حساب شي د دغه سایزونه فعلا معلوم نه دي نو ګوره دا ټول په دې ګروپ کې اچولي انسپیسیفاید چې د دوه سایز معلوم نه ده او دا ګوره لارج غټ میډیم درمیانه او سمال او ډیر واړه نو بیا د سایز په حساب درته ګروپوي او که چیرته نه ګروپوي بیا نه تر څو ګروپینګ پکې ونه شي نو دا شو ویو کتل چې سره هم فولډرونه درته ښکاره شي سارټ چې سره هم ترتیب شي او ګروپ چې درته جدا جدا کړي بل د ریفریش دلته هم لرو په ډیسکټاپ یې هم لرو په ډېرو ځایو کې کله یو فولډر خلاصوو هم ریفریش ده په ډرایو کې هم ریفریش ده ریفریش یې تازه کوي بعضې وخت یګان تغییر ته راولي لکه مخکې چې ما فولډرونه جوړ کړه او سارټ مې هم کړه خو ترتیب یې برابر نه شو نو څه مو وکړه ریفریش هم کوم چې ریفریش یې کړي بیرته ریفریش کړي بیا بیرته وینئ بعضې وخت چې تغییرات نه وي راغلي چې ریفریش یې کړي هغه تغییرات یې خپله پکې راځي پوه شوئ نو دا شوه د فولډر ویو دلته هم شته او دې ځای کې بیا پریویو هم درته ښیي چې مثلا بعضې عکسونه که چېرته موږ دا آپشن کلیک کړو که بعضې عکس وي اوس مثلا دا عکس ته چې زه یې کلیک کړم دلته به یې راته ښیي که چېرته پریویو کلیک کړم مثلا دلته لاندې چې کوم فایل مایل کلیک کړي دلته به یې ډیټیلز درته ښیي او که دا ایسته کړي بیا راځو دغه پانل ته دغه پانل کې چې موږ تاسې پرون کمپیوټر ویلې ګوره کمپیوټر دلته هم شته که چېرته زه دا ځای کلیک کړم راسن چېرته ځي کمپیوټر ته ځي که سی ډرایو کلیک کړم سی ډرایو ډي ډرایو که یعنې زه هر څومره مخکې تللی مثلا زه اوس ډي ډرایو کې مې دا فولډر خلاص کړی په دې کې مې مثلا دا فولډر خلاص کړی په دې کې مې دا فولډر خلاص کړی خو زه راسن لاړ ځمه چېرته سی ډرایو ته نو که چېرته زه دا بټن وهم ګوره دا بیک بټن دا یو خانه شاته ځي کلیک مې کړی یوه خانه شاته راغی بیا یو خانه شاته راغی بیا یو خانه شاته راغی بیا تر څو دلته راځي که بیرته مغه ځای ته ورځم بیا فارورډ بټن له کوم ځای نه چې زه دا اوس راغلم ګوره بیرته به مالته ورولي خو که چېرته زه راسن غواړم چې سی ډرایو ته لاړ شم نو راسن به زه دا ځای دا کلیکم راسن به سی ډرایو ته لاړ شي که ای ډرایو ته ځم هر ډرایو ته چې ځم له دې ځای نه بیا ډېر په اسانۍ تللی شم که غواړم چې ډیسکټاپ ته لاړ شم دا کوم فایلونه چې زموږ په ډیسکټاپ کې که نه نو دا به کلیکم چېرته به مې راسن بوځي ډیسکټاپ ته یعنې که زما په ډیسکټاپ باندې کوم فایل پکار شي نو دې ضرورت نشته چې یا زه منیمایز کړم یا کوم پروګرامونه مې خلاص کړي وي هغه منیمایز کړم کیدای شي چې له دغه ایکسپلورر نه راسم چې هر ځای کلیک کړم مثلا ډاونلوډ ته ډاکومنټ ته د کمپیوټر عکسو ته چې هر ځای ځم د دې ځای ځم پرون موږ تاسو ویلې چې ډیسکټاپ لرو او ډاکومنټ لرو ډیسکټاپ خو دا دی وینئ چې دا ډیسکټاپ ده که نه ډاکومنټ یو بل فولډر ده چې کله یې کلیک کړو نو هغه فولډر به هم راشي چې دغه ډیسکټاپ ډاکومنټ ډاونلوډز میوزیک فکچر ویډیوز دغه ټول د کوم ډرایو مربوط راځي د سی ډرایو مربوط راځي او پرون موږ تاسو ته وویلې چې که چېرته موږ تاسې فایلونه په ډیسکټاپ کې کېږدو یا یې په مای ډاکومنټ کې کېږدو یا یې دغو فولډرو کې کېږدو نو دا د سی ډرایو مربوط ده که چېرته وینډوز خراب شي او سی ډرایو دې فارمټ شي نو دا شیان دي له منځه ځي نو کوشش کوئ چې پرسنل فایلز وي یا کوم ضروري فایلونه چې وي په ډیسکټاپ او په ډاونلوډ او مای ډاکومنټ په دغو ځایو کې کېنږدئ له هغه ځای نه یې واخلئ دغو ډرایو ته انتقال کړئ نو چې بیا کله وینډوز خرابېږي زموږ سی ډرایو له منځه ځي دا به په خپل حالت باندې پاتې پوه شوې تر دې ځای پورې